شپږم دعا او تضرع، اتم امر بالمعروف و نهی عن المنکر. دې نورو سوز دویم جماعت تقریبا 15 صفات به ذکر کړي منافقانو. یو خو مقصد دا دی چې اے خلکو ځان ته ساتي، دویم دا اسلام مقصد دا، دریم ضرر عزت ته، څلورم باید مؤمن سره دوکه نشي چې په عمل. به دوه قسم منافق دی، اعتقادي او بل عملی. اعتقادي امانه چې زړه کې ورانه دي اسلام سره، عملی دا امانه سره دروغ وغیرہ تی ویل کی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لکه هغه ګډه شوال راوړي، کله یو جماعت لزان نسو کله بل دیونه حق پوره نشي. قران کې به دوی صفات راوړي. نافقه کې معنا د سوري وا، لکه حیوان دو سوري استری یو باندې ځان کار کې خوشي به ورشي ځان غلي کې بل به وځي. منافق هم د قشانی. د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې وجلنا یو خدا چې الله ورته امر نه دی کړی. دویم دی وجنه خلک وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم ملګری وشي. زمون په وخت کې اسلام دی کفر منځ کې شي نه شدي غیر شو بس دا وجل کیږي به. ومن الناس الله عباد خلقنا من اغسو يقول شوي ناس کے معنی د نشان انسان له ناس په دې مناسبت باندې وایي چې یاره پیرسي. دیم دې کې معنی د انس تمینی انسان تبعا مدنی او تبع علی یو بل سره کینی کنه. دې کې معنی د نوس ظهور دغه الفاظ کړه د اکرام د پر راځي کله تذلیل دی مقام کې ذلت ته دی. یقول سوی من عام دی مونږ ایمان لرو بالله فالله باندې او بالیوم الاخر فرزو سنئی وما هم بمؤمنین الله ان داخل ایماندار. الله باندې ایمان او قیامت باندې ایمان ذکر کې منځ کې ټول مؤمن به شي نه رااله چې بس باندې ایمان لري. آیت باندې سوال دی اول کې ویل چې موږ ایمان لرو دې مقام کې وي چې ایماندار نه دي. جواب شرعي ایمان نشته. اول علامه د خلکو ذکر شو دعوت ایمان نشته لیکن الله یې حقیقت کې نشته. ورسره کې بل صفات یخادعون الله دوک کید الله سره والذین آمنوا د مؤمنانو سره دوکن کئی لانفسهم مگر د خپل ځانونو سره او ما یشورونو پویګنا. خداع سمانا ان تعمل بما امرك الله وتطلب به غیره چې ته عملو کې پاسمان چې تعالی په الله امر کړي لیکن بل شی په ولټای. الله سره څنګه دوکه کوي معنا بزعمهم د دې په ګمان دی وای چې موږ دوکه کوو. دیم قول علماء ذکر کړي یخادعون معنا یخالفون مخالفت کوي. دریم قول علماء ذکر کړي یخادعون الدین الله دین سره دوکه کوي رسول سره کوي. بیچونګی دا با مفاعله د معنا الله هم دوکه کوي او دیم کوي. جواب دا الله صفت دی او هو خادعهم. دویم قول علماء ذکر کړي مزید په معنا د مجرد الله سره کوي صرف ظاهری ایمان راوړي نور نه مني مومنانو سره دوکه کوي. جواب د سوال د دې وبال چرته لاړو دوکن کې الله داخله الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره نزان سره دوکه خو حرام ده او ما شرون الله پویږي نه پدې بالکل حیوانات دي شعور نشه سره شرپای غوندري دوکن نه پویږي پدې چې دا دوکر دوی سره ده
دې په سزا. آیات کې درې شبهونه ذکر شو د الله سره دوکا، شعور نه لرل، دویم سزا هم دوی له متوجه کېدل. ورسا کې وجبل صفت فی قلوبهم د خلقو بجرون کې الله او مرض نفاق دین زید دي کې الله دا مرض او ولهم عذاب الیم. د خلقو درناک عذاب دی بما كانوا یکذبون، په سبب د دې باندې چې دوی بدرو غویل همیشه. فی پار دین غماس مرض دی الله بالکل دنه اسم دنه شوی پکې. د کافر د زړه تقریبا یوې صفات الله ذکر کړي، د مؤمن دولس یو صفات د کافر د زړه دار مرض، معنوي مرض دی ته ویل شي مرض د نفاق. بهچونګي چې کله زړه یو بل څوک مریض شنه دا غي علاج پکار دی، الله وی علاج وکي په قران او سنت. علت درې مخه خبره د پاره دوکي د الله سره زکه کوي چې مرزين دي ګیل الله وي تند پکار و زل رفانه خیره پس زد کی دي انسانان لا الله دا مرز. ابن جرير لیکي آیات دلیل به دي چې کافر له خیرام کولې شي کنزلم. دویم قول له موږ ذکر کړی چې مقام کې الله زیات کړي دوی له مرز اخبار دی. ځکه ان من المعصيه بعد له ګناه چې وکړه به بل ګناه به بل هیڅ سره به ویر شي. ولهم د انسانان الله عذاب دی علیم درناک. علیم فاعل وزن ده کله مبني الفاعل کله مفعول دی مقام کې فاعل درد ورکون کې یا عذاب درمن چې کله عذاب درمن دی نو چې کم سره عذاب کې واقع را خو خامخا برباد شي. جواب د سوال دی خلق الله سزا وري ورګي الله وی دروغ ویلي دي بیکانو داخله و فعل مضارع باندې دروغ وای همیشه. حدیث کې مرাজি مومن په بخلو کې میدان د جنگ په پری دروغ نه وای. دروغ علامه منافق. چې مسلمانانو ما به جوړ جاړي یا مجاهد واغه دا ویلي سو منعت به کې به نه د ژبه دا نقصان دی. زابر لیکلي تقریبا انسان کې 8000 مرزونه دي لیکن 2999 علاج یو خبره کې چې ژبه صحیح استعمال شي. ابن مسلم دا ویلي قیدی کوي مشکات کې حدیث دی نبی فرمایي چې اکثره خلک د ژبه لوکړي دي جهنم کې پراته. زړه کې مرز یو دروغ ویلې بل صفات ورشات توسبل. واذا قيل لهم شدي خلق ویلې شي فساد مکوي په ارض بزمګه کې. ارض مراد عالم اذا را معنا ار وخت ورته وي او قيل اشاره تعمیم د فاعل لا شرط کې ورته وي. فساد مکوي معنا بالمعاصي ګناهونه مخکاره کوي. فساد مکوي چې خلق رضا مومنان کاره کې منځ کې دشمنان وي. فساد مکوي بتعويق الناس عن الكتاب والسنه خلق قران او سنت نه ماړوي. امام راغب لري کې فساد دا معنا خروج شان الفائده یو شر پیدا نه وتل. منافقان هم الله دا کار کوي. بچونګه مقام کې ویلې فلارزو آیات دلیل په دې باندې چې دی فساد الله عام دی عقیدویم دی عملیم دی هر قسمه فساد دی. نو چونګه دا حق طریقې سره عزت کړئ
مومن انسان عبادت غاړه کې دي عمر سے فرمای ابن سعد ته نقل کړی دی او دارمی کې نقل دی رحم الله من اهدى الی عیوبی الله دې رحم وکي پاک انسان باندې چې زما عیبونه ما رخی